السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان تاسو غواړئ چې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ نیم بدل کړئ، تاسو سټایلیش ټیک سره ولیکئ. دوستان که چیرې تاسو غواړئ چې خپل ټیک ټاک یوزر نیم بدل کړئ، تاسو سټایلیش خط سره ولیکئ. نو دغه دوستانو تاسو څنګه کوئ په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو نه مو سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دا کوم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستان نور وخت نه خامخا جدي ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل یوزر نیم سټایلیش کړئ، یعنې خپل ټیک ټاک یوزر نیم سټایلیش ټیکسټ ته واړوئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ؟ دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو کروم براوزر خلاص کړئ، د هغه کومه دوستانو دغه ویب سایټ تاسو خلاص کړئ. د دغه ویب سایټ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې تاسو دغه ویب سایټ خلاص کړئ. کله چې موږ دوستانو دغه ویب سایټ تاسو خلاص کړئ، د هغه کوم دوستانو نارمل ټیکسټ گوز هیر دلته دوستان تاسو خپل نوم لیکئ. اوس مثال کې طور پر زه لیکم کلیم علي خیل په نامه، دلته ګور دوستانو زه لیکم کلیم علي خیل. نو کله چې دوستان تاسو خپل نوم لیکئ، د هغه کوم دوستان تاسو ډیزاینونه درکړي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې خپل نوم لیکئ، صرف به دوستان تاسو هغه ډیزاین سلیکټ کړئ. نو ګور دوستان دغه ډیزاین ما دلته سلیکټ کړئ. کله چې دوستان هغه ډیزاین دلته تاسو سلیکټ کړئ، زه راځم ګور دوستان دا ډیزاین دلته سلیکټ کوم او د هغه کوم دوستانو دغه تاسو کاپي کړئ. ګور دوستانو دغه لاندې ټوټل ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې کاپي کړئ، هغه ډیزاین دلته تاسو ډیر په اسان طریقه سره کاپي کولی شئ. ګور دوستانو دغه کلیم علي خیل دلته کاپي سو، د هغه کوم دوستان تاسو راسئ په خپل موبایل کې به ټیک ټاک اکاونټ خلاص کړئ. نو کله چې ګور دوستان تاسو ټیک ټاک اکاونټ خلاص کړئ، د هغه کوم دوستان تاسو پروفایل ته راسئ. کله چې ګور دوستان تاسو خپل پروفایل ته راسئ، د هغه کوم تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، ګور دوستانو نیم سو یوزر نیم سو، هغه به تاسو په نوم کې هم ورکړئ او په یوزر نیم کې به هم ورکړئ. ګور دوستانو زه راځم اول نیمز ته. کله چې دوستان تاسو نیمز ته راسئ، هغه به دلته دوستان تاسو سلیکټ کړئ او دلته به دوستان تاسو پیسټ وي. نو کله چې ګور دوستان تاسو پیسټ وي، یا کلیم علي خیل مخ په بل ډیزاین کې لیکل شوی و، اوس په دغه ډیزاین کې سو. نو دوستان اوس دغه ډیزاین دلته راغلی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل یوزر نیم بدل کړئ، صرف په دوستان تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. نو اوس زه نه غواړم چې د خپل یوزر نیم بدل کړم، ماته سمپل ساده سټایل ښه خوند نه کوي. نو د اخر کې که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو یې بدل کړئ، صرف په دوستان تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ او دوستانو په یوزر نیم کې به تاسو ورکړئ، یوزر نیم به هم دوستانو سیو کړئ. نو په دغه طریقه سره دوستانو تاسو کولی شئ چې تاسو د خپل ټیک ټاک یوزر نیم سټایلیش ټیکسټ ته واړوئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده، ډېر په اسانه طریقه سره یې تاسو اړولی شئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دا کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلمه، ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.